د کاسرې د ګټې نه دی د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نه د کاسرې د ګټې نه دی د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نه او ته په توده پلستن کې پروت یې په ما د جمعې چنې لارې جوړوي نه او په خوار نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کم هوا راشي په خوار نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کم هوا راشي چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي او که ستا دارو دي او که دي د دوکاندار پیسې هر څه به وشي خو مورجانې چې تنخوا راشي عاجزه زه یې د جنت سره تشبیه ورکوم ذکر چې چېرته هم زموږ د پښتونخوا راشي چې ډېر زیات بهونکی او مهربانه دی ډېره زیاته مننه د علامه محمد صدیق صاحب د احمد زیب رور د تحبه د یوت پارلیمنټ چې څومره همکاران دي د هغوی ډېره زیاته مننه کوو چې په دومره ښکلي پروګرام کې موږ له بلنه راکړه زما د قلم ملګري زما د مرکو ملګري حکیم سید اوتر صاحب غزل مومن صاحب مفتی هلال صاحب ډېر محترم منیر بونیری صاحب او د خوږې غړی مالک یو ډېر ښه سندرغاړی سیټ پردیسي ما ته مخامخ ناست دی د پښتون ولس غمخوار نظیب خان لالا نور چې په دغه پنډال کې څومره ملګري دي انور خیال بونیری یاسر رور ټولو ته په جمع السلام علیکم او د وخت کمی محسوسېږي زه به شعرونه ووایم چې اول په دغه ملګري ټپې وویلې په ټپه باندې راوغوښتمه زه به ورته منیر بونیري صاحب د پښتو یوه ټپه ډالۍ کړم چې او څو شعرونه چې ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجز د دوکاندار خپو پسې ګرځي او ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په جړا کېږي ژوند چې بېیاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ما سره دا خبره څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به درله لاس کېږدم په ما عجز پورې د هر سړي خندا کېږي او چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلې یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلې یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی ډېره مننه وخت کم دی دا خو درمان نه دا شعرونه شي دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک اوران کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې
او زه د کور یم پردې پورې حیران ته در ما نه رانه غواړې دروازې. او مولانا صاحب دغه نظم غوښتنه وکړه زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړی او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ورځ یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو بها. د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسویلو په هوا. وجود مې وبوږنېده. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زموږ په کور کې ورندار زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغه ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغه ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو. زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې دوه نوړی یا درې نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې زما لالا له زیرې ورکې او په سپو مینه زه دې خاورې دې کړمه.